د ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه راسنیده شوې. موږ درته په دې ویډیو کې څو مهم ټکي شیر کوو. ویډیو تر پایه وګورئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. اول، اجرا ریاست نور نشته. دوهم، د عبدالله له لورې به ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان رئیس جمهور په توګه پیژني. دریم، عبدالله به د علي شورا مشر وي او دفتر به یې په سپیدار ماڼۍ کې وي. څلورم، د کابینې نیمغړي به د ثبات او همفالنې ټیم معرفي کوي. پنځم، جنرال دوستم ته به په نوم مارشالي ورکول کیږي. شپږم، په هغه ولایتونو کې به د ثبات او همفالنې ټیم والیان معرفي کوي چې په هغه ولایتو کې رایې زیاتې وي. اووم، د سولې اړوند غونډو کې به عبدالله د هیواد دوهم کس وي. آیا تاسو د عبدالله د دې غوښتنو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.